بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 19 جولای کال 2018 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې ډېر مهم نړیوال موضوعات دي او سیمه ییز موضوعات هم پکې شته دی. د ایران بریدونه په عربي ملکونو په شمول د عربستان سعودي، د امریکا بریدونه پر ایران، همدارنګه په بحرین او قطر او کویت او دا موضوعات د په عین حال کې د کویت یو هیئت پاکستان ته د نظامی تړون لپاره د ایران خبرداري امریکا ته خپل بریدون ته ادامه ورکړي، د نتایج به د اماراتو د لپاره درانه وي. همدارنګه د عراق حزب الله احمد شهره ته یو تند پیغام استولی دی. د استخبارات د اسرائیل د جیډي وینس په مقابل کې د سیسی او دغه ژوند ته خطر، او همدې حال کې د پاکستانی جنرال په کشمیر کې وژنه، دا ټول د نن ورځې په برنامه کې دی. هیله ده برنامه ما سره تر پای وګورئ او د ما سره په دې سفر کې شریک اوسئ. اول خبر دا دی چې ایران یو ځل بیا د امریکا د بریدونو پر خلاف په سیمه کې پر عربستان سعودي باندې برید کړی، او دا برید پس له هغې نه رامنځته شوی دی چې کله پرون برنامه کې مې تاسو ویلي چې پاکستان عربستان سعودي ته دا خبرداری ورکړی او که تا په عربستان باندې برید وکړه نو دا به زمونږ سره کرښه وي، موږ به د عربستان سعودي نه دفاع کوو. پس له هغې نه چې ایران دا برید کړی دی، پاکستان غلی دی او د پاکستان نه اواز نه راوچتېږي چې ولې غلی شو، دومره غټه خبره یې ولې وکړله او خپل په خبره کې اوس ګیر راغلی دی، ځواب نه لري. خو ګورو به چې د نتایج به څه وځي، ځکه چې دا جنگ لوی قدرتونه غواړي. همدارنګه سنتکام یعنی د سنټرل کمانډ د امریکا مرکزی قومنده د امریکا یو اعلامیه صادره کړې ده او په خپل ټویټر کې دا لیکلي چې زمونږ نن یعنی پرون خوده چې 2 ورځې د مسلسلو عملیاتو پر ایران باندې تیریږي. موږ په دغه عملیاتو کې ټولې د بنسټیز ادارې او دغه ملکی دغه مرتوهلي دي او اساسي نظامی مرکزونه مرته لمنځه وړي دي. د ایران وزارت صحیح د یو اعلامیې په ترڅ کې ویلي دي چې تر پرونه پورې د دوی د مړو تعداد 50 او د زخمیانو تعداد د 500 نه اوخته دي. همدارنګه ایران د امریکایي یو کشتۍ باندې په د هند په اوبو کې برید کړی دی، خو ویل کېږي چې دغه عملیات په نامه د عملیات لایټنینګ یا د هغه د سایقه کوم د تندر رڼا چې کېږي د هغې په نوم باندې دوی دا کړی دی، یعنی لایټنینګ اپریشن یا د سایقې یا د روښنایي دغه په 14 راوند باندې دوی په دې کشتۍ برید کړی دی. دغه کشتۍ چې ده له منځه نه ده تلې او د سیمې نه وتې ده، چې دا ولې د ایرانیانو نښه نه لګېږي، دغه مونږ ته یو پوښتنه ده. همدارنګه امریکایانو په هرمزګان په ولایت د ایران کې یو لوی عامل منفعه پول چې دی وهلی دی او له منځه یې وړی دی او د دوی سرکونه او د برق منابع هم تر برید لاندې نیولي دي. د ده په مقابل کې د ایران پر کویت، اردن، بحرین او سعودي باندې بریدونه کړي. په کویت کې یې د برق یعنی د برېښنا زیربناوې وهلي دي، د اوبو مرکز ډیسلینیشن مرکز ورته وهلی دی او کویت یې دا کړی دی چې زیاتره میزایلونه چې دوی خواته راتلل هغه یې د منځه وړي دي. اما ایران دا کوي چې د نظامی مراکز د امریکا الته په کویت کې وهلي دي، ځکه چې کویت کې د ټول نه زیات په سیمه کې د امریکا لوی اډې 14 اډې الته دي او کم از کم 14,000 قوا د امریکا مالته ده. خو دا څنګه د ایران میزایل یو هم په امریکایي باندې نه لګېږي؟ 14,000 کس هلته دي، تر اوسه پورې یو کس هم هلته دا نه شو. دا سوالونه دي چې باید ځواب شي. د بحرین کې د امریکا رادار له منځه وړی دی چې دلته تازه نصب شوی و او دا رادار د قیمت $1 میلیارد نه زیاتو، دا رادار هم له منځه وړل شوی دی. همدارنګه عربستان سعودي د ایران دغه ادعا چې دوی د عربستان سعودي برید کړی دی
دی ویلي چې دا په عربستان سعودي کې دا پایګاه چې د ایران په برید غواړي وکړي یا کړی دی دا خالی دی او دلته امریکایان نشته دی. همدې له یېرې نه عربستان سعودي خپل د دوو ښارونو الخرج او یمبو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د برید خطر موجود دی، نو دوی د ځانونه محفوظ دي ته ورسي. په عین حال کې بل خبر دا راغلی دی چې عربستان سعودي دا دغه کړی دی چې ایران په موږ باندې برید نه دی کړی او دا خبر نادرسته دی. دا خبر فاینانشل ټایمز ورکړی دی او سعودي دا خبر کاملا رد کړی دی. یعنی فاینانشل ټایمز ویلي دی چې ایران برید کړی دی، اما عربستان سعودي ویلي چې دا خبر صحیح نه دی او دی رد کړی دی. په همداسې حال کې رویټرز دا دغه کړی دی چې پاکستان او کویت غواړي چې پاکستان سره یو نظامی تړون وتړي او دغه تړون چې دی دا به هماغه تړون یې لکه څنګه چې عربستان سعودي سره دی تړلی دی. د دې کې دوی د پاکستان د اتومي چتر غوښتنه کړې ده، د تیارشکن میزایلونه غوښتي دي تېنه. همدارنګې د پاکستان پوز باید په کویت کې سټیشن شي لکه څنګه چې عربستان سعودي کې دي. GF-17 تندر طیارې پاکستاني چې دي دی تېنه غوښتي دي او د چینایي میزایل HQ-9 یې تېنه غوښتي دي چې دافع هوا لپاره، یعنی پاکستان د چین نه واخلي بیا دوی ته ورکړي چې خپل ولې مستقیما کویت د هغې نه غواړي. فاطمه دی به دا فکر کوي چې د امریکا په بلاک کې دی خو هغه خو چین یې ورکوي ځکه چې چین خو دا مارکیټ دی خرڅوي، خو دی دا د پاکستان نه غوښتي دي. د دې په مقابل کې دا ولې پاکستان دا کار کوي او آیا پاکستان دغه کوم یو ملاتړ چې دغه په کار لري کویت دا ورته ورکولی شي؟ عربستان سعودي ته خو یې ورنکړه، نو د کویت ته به یې څرنګې ورکړي؟ خو پاکستان سترګې پټې کړي هغه 10 میلیارده ډالرو ته چې کویت وایي چې موږ به دلته یو دغه ذخیره د پټرولو جوړو چې کم از کم 10 میلیونه بیرله په دې کې به پټرولي او یو ذخیره سعودي ویلې ده 2 میلیونه بیرله چې هغې په حدود 15 میلیارده لګي او 10 میلیارده د کویت لګي او دا په پاکستان کې جوړي. دا پاکستانیان ډېر چالاکه دي، دوی باندې دغه مراکز جوړي دا میلیاردونه ډالر پې لګوي، اما هېڅکله به د امریکا د کویت د دفاع لپاره لاړ نه شي او د سعودي دفاع لپاره به لاړ نه شي. او برعکس بل دا دی چې کله دوی دغه خپله قوا په کویت کې ځای په ځای کې د دغې مصارف کویت به ورکوي دا پوز. اوس پاکستان دا تصمیم نیولی دی چې نه تنها چې خپل پوز به زیاتوي بلکې خپل د اسلحو پیداوار دغه تولید به هم زیاتوي، ځکه چې فعلا پاکستان ټوټل دغه چې دی بحري او هوایي قوا 6,60,000 ده چې دې کې 15,60,000 چې دي دا پیاده عسکر دي، د 10,000 بحري دي، 80,000 فضایي دي، 3,200 مرین دي او په دې کې پاکستان 4,600 توپخانه لري، 2,570 ټانکونه لري، 420 جنگي تیارې لري چې هغې کې F-16 او G-10C او GF-17 تندر تیارې دي، 8 آبدوزه لري د بحري، 12 فرګیټس لري او 170 اتومي خولۍ لري، یعنی اسلحه لري. دا د پاکستان هغه ټول طاقت او توان دی او پاکستان اوس غواړي چې دغه پوځ هم زیات کړي ځکه چې هلته کویت ته به یې لیږي، سعودي ته هم لیږلی دی او داسې ځینې دا نورو لکه واړه ملکونه هم فکر کوم چې هغې تمایل لري چې پاکستان سره او پاکستان ته لپاره به دا ډېره یو ښه لاره د عایدي، اما په ژوند کې به د دې ملکونو دفاع لپاره به لاړ نه شي. دا چې دوی مخکې نه په دې خبره پوهېدلی دا به ډېره ښه خبره، خو عربان دي صرف پیسې لګول پوهېږي، عقل و منطق کار نه کوي. همدارنګه ایران امریکا ته خبرداری ورکړی دی چې څنګه تېرو 2 ورځو کې تا په ایران باندې بمبارد کړی دی، که دغه بمبارد ته د خپله ادامه ورکړله او دا بریدونه د بند نه کړل، نو ایران به د ابوظبي او د امارات متحده په هوایي ډګرونو باندې برید وکړي او دا هوایي ډګرونو او د دوی د برق او د اوبو زیربناګانې کاملا ټول به مسمار کړي او دا به د منځه لاړ شي. همدارنګې د جبل علي او د فجیره د بنادرو د وهلو برید ګواښ هم کړی دی.
سوال دلته دا پیښیږي چې ایران ولې د ابوظبي او د امارات د میدان هوایي ګواښ ورته کوي، ولې امریکا ته نه وایي که تا دا بریدونه بند نه کړل زه په اسرائیل باندې برید کوم او اسرائیل له منځه وړم، ځکه چې هغه خو د عربي ملکونو درسته استفاده ترې کوي خو پروا نه لري، مګم د اسرائیل پروا لري. نو د لپاره دی ولې هغه ګواښ نه ورکوي چې دا ګواښ ورکوي. او 40 کاله ایران دا شعار ورکه چې زمونږ جنگ به قدس کې به او دا قدس به ازادیږي او اسرائیل به وهل کیږي. اوس چورته موقع لاسته ورغلې ده چې اسرائیل ووهي، د اسرائیل نه وهي د عربي ملکونه وهي، چې دا دغه چې دی دا درست نه دی، باید د خپل سمت جوړ کړي. همدارنګې د ټایمز آف انډیا د هندوستان اخبار دا خبر ورکړی دی چې ایران د امریکا د F-15 د ساتلو کوم مرکز چې و دی کاملا له منځه وړی دی او کافي عسکرو ته تلفات اوښتي دي او دا یو ټکان ورکوونکی بریدو چې ایران ترسره کړی دی، چې دا د امریکا د F-15 طیارو مرکز په اردن کې او دی هلته وهلی دی. ایران همچنان دا ادعا کړې ده او دا د دهل اخبار راپور کړی دی چې د امریکا متعدد عسکر هم په جوردن کې یعنی اردن کې زخمی شوي دي او ټپیان دي. بل خبر دا دی چې فاینانشل ټایمز دا وایي چې د ایران په عربستان سعودي باندې برید کړی دی، یعنی دا خبر فاینانشل ټایمز ورکړی دی، خو ایران دا دغه برید چې دی عربستان سعودي رد کړی دی، ویلي دی چې دا برید په مونږ باندې نه دی شوی. همدې حال کې بله ورځ یا پرونه که وړمه ورځ مې خپل په برنامه کې تاسو دا خبر درکړی چې د حزب الله د لبنان لپاره د عراق په سرحداتو نه اسلحه وړل کېدله چې د سوریې د لارې نه لبنان ته ورسیږي. هغه مخکې له دې نه چې د سوریې په سرحدونو کې داخله شي هلته د احمد شاه حکومت دی ودرول او دغه اسلحه یې ونیول او کسان یې اسیران کړل. د دغې واقعې لپاره حزب الله د عراق احمد شاه ته پیغام لیږلی چې خپل دغه اعمال د متوقف که، د بل پس له دې نه د اسلحې مخه ونه نیسې، که ته د دې اسلحې مخه ونیسې دا به ستا د ژوند په حساب په بیه باندې وي. نو د دې لپاره آخري اخطار ورته لیږلی دی چې دا کار به آینده کې کیږي او ته به دې مخه نه نیسې، ته د امریکا د خوشحالۍ لپاره د سیمه د په حساب په بیه ورکړې ده، نو پس له دې دا عمل باید تکرار نشي که نه نتایج به درست نه وي. همدارنګې د جي ډي وینس موقف چې څنګه تاسو معلومه ده د دغه جنگ په مقابل کې ده او د اسرائیل سره د لوی جګړه کې دی. اسرائیل او څرنګې که چېرته دا موضوع دغه شي او ډونالډ ټرمپ لرې کېږي نو ریاست جمهوري خو جي ډي وینس ته پاتې کېږي. نو د دې لپاره اوس نتنیاهو او خپله ټرمپ هم دی وایي چې په دې دسته کې په دې سره شامل دی چې دې لپاره جي ډي وینس ځان ته خطر بولي او د دې پالیسي نه تاییدي، نو کېدای شي جي ډي وینس چې دی دا له منځه ویوړل شي. یا دا دی چې د دې باندې اوس دی لګیا دي داسې تبلیغات شروع کړي دي چې سپکایي بدنامي فرزند استخبارات د امریکا دا ویلي دي چې استخبارات د امریکا خو د اسرائیلو په کنټرول کې دی، هغوی په کسان دي. دی جي ډي وینس په هکله ویلي دي چې دا یو خو بې وخته سفرونه کوي، بل دا دی چې هر سفر کې خپل اولادونه ځان سره وړي او دا چې دی موږ ته ژوند ډېر مشکله شوی دی. در حال که هغه وخت پاسېږي که ناوخته پاسېږي که سحر ځي چېرته که ماخوستن ځي، هغه معاون د رئیس جمهور دی، هغه 40 ساعته په جاب کې دی، هغه چې چېرته ځي د دوی دنده ده چې د هغې مسؤل دغه حفاظت وکړي. نو دی دا شکایت چې دی دا نادرسته دی او دا صرف د استخبارات د اسرائیل بهانه جویي ده، بدنامولو لپاره دوی دا کار کوي او دا خبره خپله جي ډي وینس هم کړې ده چې هغې ته د دې استخباراتو د طرف نه خطر متوجه دی. د نن ورځې آخري خبر مې دا دی چې یو پاکستانی جنرال په کشمیر کې چې کله خپل کور خواته په سفر کې و په دې باندې ازادي غوښتونکو برید کړی دی او دا جنرال یې وژلی دی. دې جنرال نوم دی جنرال امداد حسین شاه چې دا په دغه تظاهراتو کې په مظاهرچیانو باندې ډېر ظلم و تعدي کړی وه او هلته بریدونه هم کړي وو
نو د دې په مقابل کې مجاهدینو ته یا ازادي غوښتونکو د کشمیر دا برنامه جوړه کړې وه چې کله د کور ته تله برید پې کړی دی، دی وهلی او وژلی دی، چې دا د پاکستان له اردو ته یو ضایع ده. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوا کې دوستانو سره شریکه کړئ. د نن ورځې برنامه مې همدا وه. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.